Asalam O Alikum او khair raghlay. I'm trying to plus verb. زه کوشش کوم. I'm trying to plus verb. زه کوشش کوم. د یو سا یا د سکار د کوشش د پاره تاسو به داسې وایئ چې I'm trying to plus verb. یعنی کله هم چې تاسو داسې خبره کوئ چې زه د یو کار د پاره کوشش کوم، د یو کار د پاره هڅه کوم، نو هغه به تاسو په دې سټرکچر باندې وایئ. تاسو لږ شانتې د سنټنسز ته وګورئ چې ستاسو کانسپټ په مزید نور هم کلیر شي. I'm trying to understand. زه کوشش کوم چې پوه شم یا زه هڅه کوم چې پوه شم. I'm trying to understand. زه کوشش کوم چې پوه شم. I'm trying to get a job. زه کوشش کوم چې کار ترلاسه کړم یا زه هڅه کوم چې کار ترلاسه کړم. I'm trying to eat healthy food. زه کوشش کوم چې صحتمند خوراک وخورم. I'm trying to eat healthy food. زه کوشش کوم چې صحتمند خوراک وخورم. I'm trying to speak English. زه کوشش کوم چې انګلیش وایم یا زه هڅه کوم چې انګلیش وایم. I'm trying to speak English. زه کوشش کوم یا هڅه کوم چې انګلیش وایم. تاسو په دې پوه شوئ چې I'm trying to به موږ د څه لپاره استعمالو. ګوره د I'm trying to مطلب دی چې زه هڅه کوم یا زه کوشش کوم. اوس د څه دپاره کوم نو هغې ته ویلی کېږي verb. د کم څیز نوم چې وي هغې ته ویلی کېږي verb. لکه مطلب understand چې شو دا یو verb شو، job چې شو دا هم یو verb شو، health یا food چې شو دا هم یو verb شو، speak دا هم یو verb شو. نو دې ټولو ته ویل کېږي verb. ګوره اوس لږ شانتي دا سنټنسز یا سټرکچر زما سره ریپیټ کړئ چې ستاسو په مغزو کې دا خبره نوره هم کینی چې I'm trying to plus verb به موږ څنګه استعمالو. د دې معنی دا چې زه کوشش کوم یا زه هڅه کوم. اوس د څه دپاره کوم نو هغه موږ په دې سنټنسز کې وایو. د دې په تعریف باندې لږ ځان بیا پوه کړئ. د یو سا یا د سکار د کوشش دپاره تاسو به داسې وایئ چې I'm trying to. right? I'm trying to understand. زه کوشش کوم چې پوه شم. I'm trying to understand. I'm trying to understand. I'm trying to understand. زه کوشش کوم چې پوه شم یا زه هڅه کوم چې پوه شم. I'm trying to get a job. زه کوشش کوم چې کار ترلاسه کړم. I'm trying to get a job. I'm trying to get a job. I'm trying to get a job. زه کوشش کوم یا زه دا یو هڅه کوم چې کار ترلاسه کړم، نوکري ترلاسه کړم. I'm trying to eat healthy food. زه کوشش کوم چې صحتمند خوراک وخورم. I'm trying to eat healthy food. زه کوشش کوم چې صحتمند خوراک وخورم. یعنی زه دا هڅه کوم چې صحتمند خوراک وخورم ځکه ګنده خوراک چې دی هغه صحت خرابوي، هغه وجود ته نقصان رسوي. So that's why I'm trying to eat healthy food. د دې وجې نه زه کوشش کوم یا زه هڅه کوم چې صحتمند خوراک وخورم. So right? I'm trying to speak English. I'm trying to speak English. زه کوشش کوم چې انګلیش وایم. I'm trying to speak English. I'm trying to speak English. زه کوشش کوم چې انګلیش وایم. I'm trying to speak English. I'm trying to speak English. زه کوشش کوم چې انګلیش وایم. اوس لږ شانتي بیا هم په دې ځان پوه کوئ چې I'm trying to plus verb به موږ څنګه استعمالو. ګوره I'm trying to دا یو فارموله ده، یو سټرکچر دی د خبرو کولو دپاره. کله چې هم تاسو دا قسمه خبرې کوئ چې زه کوشش کوم یا زه هڅه کوم د دې کار دپاره نو هغه به تاسو په دې فارموله وایئ. تاسو به I'm trying to ولګوئ او د هغې نه بعد به هغه لفظ چې دی هغه استعمال کوئ د کم لفظ چې تاسو خبره کوئ. یعنی د څه په باره کې چې تاسو خبره کوئ. یعنی ما د پوهې دپاره خبره کړې ده جو لیکلی مې دی understand. ما د جاب دپاره خبره کړې ده، د نوکرۍ دپاره مې خبره کړې ده، د ترلاسه کولو دپاره مې خبره کړې ده جو ما ګیټ او جاب لیکلی دی.
او بیا ما دا healthy food د پاره خبره کړی دا د صحتمند خوراک د پاره خبره کړی دا نو دا I'm trying to نه بعد می healthy food لګولې ده ها ما د انګلیش د ویلو د پاره خبره کړی دا زم چې زه د انګلیش وایم نو ما دا I'm trying to نه بعد چې speak English لګولې ده نو دې ته ویل کېږي verb وس به د دې structure ته practice کې ها د دې به ته practice څنګه کې تبا I'm trying to فارمولا راوالی او دا غینه بعد به هغه ورب ولګي تبا سوچ وکي چې زه د کم سیز د پاره کوشش کوم د کم سیز د پاره هڅه کوم نو هغه خبرې چې دی هغه به تا استعمال کی د I'm trying to plus verb نه بعد دا به تا کم ځای استعمالي دا به تا زما د واتس اپ په ګروپ کې استعمالي اول ته به زستا پریکټس چې کوم کم ځای کې چې تا هم غلطي کې زه به پتا فوره ګایډ کوم چې دا ځای تا غلطي کړې ده دا ځای کې به داسې غلطي نه کوي رائټ تاسو خدای زده کړل چې زه کوشش کوم یا زه هڅه کوم اوس که تاسو داسې قسم خبرې کوئ چې زه هڅه نه کوم یا زه کوشش نه کوم د څه دپاره نو هغه به تاسو څنګه وایئ ګوره تاسو ته ما مخکې هم ویلی دي او اوس درته هم وایم چې د I am او د trying to په منځ کې به تاسو د not اضافه وکئ نو دا به تاسو له منفي فقرات جوړ کی یعنی نیگیټیو سنټنسز بدللا تیاری کی منفي جملې به تاسو لا تیاری کی د دې په تعریف ځان پوهه کئ چې دا به موږ د سره پر استعمالو او څنګه به استعمالو I'm not trying to plus verb زه کوشش نه کوم یا زه هڅه نه کوم د سره پاره کله چې تاسو وایئ چې زه د یو څه کار د پاره کوشش نه کوم تاسو به داسې وایئ چې I'm not trying to plus verb لږ شاندې سنټنسز ته وګورئ چې ستاسو په کانسپټ کې دا هم مزید کلیر شي so right I'm not trying to become successful I'm not trying to become successful زه کوشش نه کوم چې کامیاب شم یا زه هڅه نه کوم چې کامیاب شم I'm not trying to become successful زه کوشش یا زه هڅه نه کوم چې کامیاب شم I'm not trying to become successful ګوره داسې قسم خبره خو څوک نه کوي چې زه کوشش نه کوم چې کامیاب شم هر سړی کوشش کوي چې زه دې کامیاب شم خو دا جست تاسو د پوهه دپاره چې تاسو په ذهن کې دا خبره کینی چې موږ به د I'm not trying to استعمال څنګه کوو I'm not trying to marry her I'm not trying to marry her زه د هغې سره د واده کولو کوشش نه کوم یا زه د هغې سره د واده کولو هڅه نه کوم زه نه غواړم چې زه د هغې سره واده وکړم I'm not trying to marry her I'm not trying to marry her زه د هغې سره د واده کولو کوشش نه کوم I'm not trying to eat healthy food زه کوشش نه کوم چې صحتمند خوراک وخورم دلته کې د هیلث نه بعد به تاسو فود ولګوئ زمانه هیر شوی دی I'm not trying to eat healthy food زه کوشش نه کوم چې صحتمند خوراک وخورم اوس څوک داسې کوي چې هغه کوشش نه کوي چې صحتمند خوراک ونه خوري هر سړی دا کوشش کوي چې زه صحتمند خوراک وکم چې زما وجود ته دې څه فایده میلاو شي خو دا صرف ستاسو دا پوهېدو دپاره ما دا سنټنسز تیار کړي دي I'm not trying to eat healthy food زه کوشش نه کوم چې صحتمند خوراک وخورم I'm not trying to get a job زه کوشش نه کوم چې کار ترلاسه کړم I'm not trying to get a job زه کوشش نه کوم چې کار ترلاسه کړم I'm not trying to get a job زه هڅه نه کوم چې کار ترلاسه کړم یا زه کوشش نه کوم چې کار ترلاسه کړم لږ شانتي بیا هم په دې باندې ځان پوهه کوئ چې تاسو به منفي جملې څنګه جوړوئ یعنی نیگیټیو سنټنسز به څنګه تیاروئ د I'm trying to ګوره د I'm trying to نیگیټیو سنټنسز به تاسو داسې تیاروئ چې د I'm او د trying په منځ کې به not اضافه وشي نو دا به موږ له منفي جمله تیاره کی نیگیټیو سنټنسز به تیار کی او د هغې مطلب به وي چې زه کوشش نه کوم یا زه هڅه نه کوم د څه کار دپاره کله چې تاسو وایئ چې زه د یو څه کار دپاره کوشش نه کوم تاسو به داسې وایئ چې I'm not trying to plus verb ولګوئ نو دا به ستاسو نیگیټیو سنټنسز تیار کړي
وس تاسو لږ دې سنټنسز ته نور وګورئ او ما سره ریپیټ کړئ چې تاسو په ذهن کې دا خبره نور هم کینی. I'm not trying to become successful. زه کوشش نکوم چې کامیاب شم یا زه هڅه نکوم چې کامیاب شم. I'm not trying to become successful. I'm not trying to become successful. I'm not trying to become successful. زه کوشش نکوم چې کامیاب شم یا زه هڅه نکوم چې کامیاب شم. I'm not trying to marry her. زه د هغې سره د واده کولو کوشش نکوم. I'm not trying to marry her. I'm not trying to marry her. زه د هغې سره د واده کولو کوشش نکوم. I'm not trying to marry her. خبره واره. I'm not trying to marry her. زه د هغې سره د واده کولو کوشش نکوم. ټیک ده کنه؟ I'm not trying to eat healthy food. I'm not trying to eat healthy food. زه کوشش نکوم چې صحتمند خوراک وخورم یا زه هڅه نکوم چې صحتمند خوراک وخورم. I'm not trying to eat healthy food. I'm not trying to eat healthy food. I'm not trying to eat healthy food. زه کوشش نکوم چې صحتمند خوراک وخورم. I'm not trying to get a job. I'm not trying to get a job. زه کوشش نکوم چې کار ترلاسه کم. I'm not trying to get a job. زه کوشش نکوم چې کار ترلاسه کم. I'm not trying to get a job. زه کوشش نکوم چې کار ترلاسه کړم. اوس به د دې تاسو څنګه پریکټس کوئ؟ پریکټس به تاسو داسې کوئ چې تاسو به سوچ وکئ چې تاسو د کم سیزونو دپاره یا د کم کارونو دپاره هڅه نه کوئ یا د کم کارون د پاره کوشش نه کوئ، نو هغه به تاسو د هغې سنټنسز بعد جوړی کوئ د I'm not trying to په مدد سره. رایټ؟ اوس که تاسو د چا نه پوښتنه کوئ یعنی تپوس دې کوئ چې آیا تاسو د دې کار د پاره کوشش کوئ، آیا تاسو د دې کار د پاره هڅه کوئ، نو هغه به تاسو څنګه کوئ؟ ګوره هغه به تاسو داسې کوئ که نه چې مونږ به وي چې I'm trying to. اوس به مونږ وایو چې are you trying to، چې مونږ are you مخکې کو د دې مطلب به وي چې مونږ د چا نه پوښتنه کوو، یعنی د خپل فرینډ نه تپوس کوو یا د خپل رشتہ دار نه تپوس کوو یا د نور چا نه مونږ تپوس کوو چې آیا تاسو د دې کار د پاره کوشش کوئ، آیا تاسو د دې کار د پاره هڅه کوئ، نو هغه به مونږ په دې فارموله کوو چې are you trying to plus verb. آیا تاسو د دې کار د پاره کوشش کوئ که نه؟ ګوره لږ شانتي د دې په تعریف ځان پوه کوئ. کله چې تاسو د چا نه پوښتنه کوئ چې زه یا تاسو د یو څه کار د پاره کوشش کوئ، نو تاسو به همداسې وایئ. کله چې تاسو د چا نه پوښتنه کوئ چې تاسو د یو کار د پاره کوشش کوئ، نو تاسو به دا سټرکچر استعمالوئ چې are you trying to plus verb. آیا تاسو د دې کار د پاره کوشش کوئ؟ لږ شان دې سنټنسز ته وګورئ چې تاسو په دې خبره باندې هم پوه شئ. are you trying to get a job. آیا تاسو د کار ترلاسه کولو کوشش کوئ؟ are you trying to get a job. آیا تاسو د کار ترلاسه کولو کوشش کوئ یا تاسو د کار ترلاسه کولو د پاره هڅه کوئ؟ are you trying to get a job. are you trying to get a job. are you trying to finish homework. آیا تاسو کوشش کوئ چې د کور کار ختم کړئ؟ are you trying to finish homework. آیا تاسو کوشش کوئ چې د کور کار ختم کړئ؟ دلته کې لږ شانتي سپیلینګ مسټیک دی خو هغه به تاسو په خپله باندې ټیک کړئ. are you trying to finish homework. آیا تاسو کوشش کوئ چې د کور کار ختم کړئ؟ are you trying to finish homework. are you trying to marry her. آیا تاسو د هغې سره د واده کولو کوشش کوئ؟ مونږ د چا نه پوښتنه کوو که نه، یعنی د چا نه تپوس کوو چې آیا تاسو د هغې سره د واده کولو د پاره کوشش کوئ که نه، یا تاسو د هغې سره د واده کولو هڅه کوئ. نو مونږ به تې داسې تپوس کوو
So are you trying to marry her? Are you trying to marry her? Are you trying to speak English? Are you trying to speak English? आया तासु कोशिश कोई ची English हुआए? Are you trying to speak English? आया तासु कोशिश कोई ची English हुआए? या आया तासु हस कोई ची English हुआए? دا مونږ د سره پار استعمالو are you trying to لکشانتی بیا واورئ چې are you trying to plus verb دا فارموله دا به تاسو د سره پار استعمالوئ کله چې هم تاسو د چانه پوښتنه لرئ د چانه پوښتنه کوئ چې آیا تاسو د دې کار د پاره کوشش کوئ یا د یو څه د پاره کوشش کوئ نو تاسو به داسې وایئ چې are you trying to plus verb کله چې تاسو د چانه پوښتنه کوئ چې تاسو د یو څه کار د پاره کوشش کوئ نو تاسو به هم بالکل دغه شانتي وایئ چې are you trying to plus verb لږ شانتي را سنټنسز زما سره ریپیټ کئ چې ستاسو په دې باندې هم دا ذهن نور پوهه شي are you trying to get a job آیا تاسو د کار ترلاسه کولو کوشش کوئ are you trying to get a job are you trying to get a job آیا تاسو د کار ترلاسه کولو کوشش کوئ آیا تاسو د کار ترلاسه کولو هڅه کوئ are you trying to get a job are you trying to finish homework آیا تاسو کوشش کوئ چې کار ختم کئ are you trying to finish homework آیا تاسو کوشش کوئ چې د کور کار ختم کړئ are you trying to finish homework آیا تاسو کوشش یا هڅه کوئ چې د کور کار ختم کئ are you trying to finish homework are you trying to marry her are you trying to marry her آیا تاسو د هغې سره د واده کولو کوشش کوئ یا آیا تاسو د هغې سره د واده کولو هڅه کوئ are you trying to marry her are you trying to marry her are you trying to speak English are you trying to speak English آیا تاسو کوشش کوئ چې انګلیش ووایئ are you trying to speak English آیا تاسو کوشش یا هڅه کوئ چې انګلیش ووایئ اوس به د دې پریکټس تاسو څنګه کوئ اوس به د دې پریکټس تاسو داسې کوئ چې تاسو به لږ سوچ وکئ او په ذهن کې به دا خبرې کېدئ چې زه د چا نه پوښتنه کوم چې آیا تاسو د دې کار دپاره کوشش کوئ نو هغه فارموله ده are you trying to والا او پلس ورب به ولګوئ د کم کار چې تاسو خبره کوئ نو ستاسو هغه سنټنس چې دی هغه به بالکل تیاره شي am I trying to plus verb am I trying to plus verb آیا زه د سکار دپاره کوشش کوم یعنی اوس دا خبره ده کله چې هم تاسو د چانا پوښتنه کوئ د ځان په باره کې یعنی د ځان په اړه د چانا پوښتنه کوئ تپوس کوئ چې آیا زه د دې کار دپاره کوشش کوم که نه نو هغه به تاسو څنګه وایئ ګوره مونږ به وی I am اوس به مونږ وایو چې am I ام چې دی هغه به مونږه مخکې کو او آی چې دی هغه به وروسته کو نو د دې نه به مونږ له سوالیه فقره جوړه شي د ځان په باره کې کله چې هم مونږ د ځان په باره کې د چا نه پوښتنه کوو چې آیا زه د څه کار دپاره کوشش کوم نو هغه به مونږه دغه شانتي وایو په دې فارموله به وایو چې am I trying to plus verb د دې په تعریف ځان هم لږ پوه کوئ کله چې تاسو د چانه پوښتنه کوئ د ځان په باره کې چې زه د څه کار دپاره کوشش کوم نو تاسو به دا سټرکچر استعمالوئ دا فارموله به استعمالوئ اوس لږ دې سنټنسز ته غوږ کېدئ چې ستاسو په ذهن کې دا خبره هم کینی am I trying to understand آیا زه کوشش کوم چې پوه شم am I trying to understand آیا زه کوشش کوم چې پوه شم یا آیا زه هڅه کوم چې پوه شم د ځان په باره کې زه دا خبره کوم چاته ویم که نه خپل ملګري ته ویم چې آیا زه کوشش کوم چې پوه شم نو زه به داسې ویم چې am I trying to understand آیا زه کوشش کوم چې پوه شم am I trying to understand آیا زه کوشش کوم چې پوه شم am I trying to become successful
Am I trying to become successful? آیا زه کوشش کوم چې کامیاب شم؟ Am I trying to become successful? آیا زه کوشش کوم چې کامیاب شم؟ مونږ د چانه پوښتنه کوو. په ریالټي کې خو مونږ دا تپوس نه کوو که نه، په حقیقت کې د چانه چې آیا زه د چانه تپوس وکوم چې آیا زه کوشش کوم چې کامیاب شم، خو بلکې مونږ په خپله باندې کوشش کوو، محنت کوو، نو کامیابي راته میلاویږي. Am I trying to become successful? آیا زه کوشش کوم چې کامیاب شم؟ Am I trying to become successful? آیا زه کوشش کوم چې کامیاب شم؟ Am I trying to buy a car? آیا زه کوشش کوم چې یو موټر واخلم؟ Am I trying to buy a car? آیا زه کوشش کوم چې یو موټر واخلم؟ مونږ د چانه پوښتنه کوو، د خپل ملګري نه پوښتنه کوو، تپوس دې کوو چې آیا زه کوشش کوم چې یو موټر واخلم؟ تا ته دا ښکاري که نه چې زه کوشش کوم د موټر اخیستو دپاره او که نه؟ نو تاسو به ورته داسې وایئ چې am I trying to buy a car? آیا زه کوشش کوم چې یو موټر واخلم؟ Am I trying to move outside the country? آیا زه کوشش کوم چې د ملک نه بهر لاړ شم؟ Am I trying to move outside the country? آیا زه کوشش کوم چې د ملک نه بهر لاړ شم؟ مونږ داسې خبره کوو که نه چې مونږ د ملک نه بهر لاړ شو، ځان پیسې وګټلو، منی چې دی هغه کلیکټ کو، نو مونږ که پرس که دا د چانه پوښتنه کوو چې am I trying to move outside the country؟ آیا زه کوشش کوم چې د ملک نه بهر لاړ شم؟ نو هغه به هم تاسو داسې وایئ. یو ځل بیا هم په دې سټرکچر په دې فارموله ځان پوهه کوئ چې am I trying to plus verb به تاسو د سره پاره استعمالوئ. am I trying to plus verb د دې مطلب دی چې آیا زه کوشش کوم، آیا زه د څه دپاره کوشش کوم. تعریفي داسې دی کله چې تاسو د چانه پوښتنه کوئ د ځان په باره کې چې زه د څه کار دپاره کوشش کوم یا زه د څه کار دپاره هڅه کوم، نو تاسو به داسې وایئ چې am I trying to plus verb. خو دا به تاسو د ځان دپاره استعمالوئ. کله چې تاسو هم د ځان دپاره د چانه پوښتنه کوئ، د بل چانه چې تاسو پوښتنه کوئ چې تاسو کوشش کوئ، آیا تاسو کوشش کوئ، نو هغه به تاسو د are you trying په مدد سره، د are you trying په مرستې سره استعمالوئ. دا سنټنسز لږ شانتي زما سره دوباره ووایئ چې په دې هم تاسو پوه شئ. am I trying to understand؟ آیا زه کوشش کوم چې پوه شم؟ am I trying to understand؟ آیا زه کوشش کوم چې پوه شم؟ آیا زه هڅه کوم چې پوه شم؟ am I trying to understand؟ am I trying to become successful؟ آیا زه کوشش کوم چې کامیاب شم؟ am I trying to become successful؟ آیا زه کوشش کوم چې کامیاب شم؟ آیا زه هڅه کوم چې کامیاب شم؟ am I trying to become successful؟ آیا زه کوشش کوم چې کامیاب شم؟ آیا زه هڅه کوم چې کامیاب شم؟ am I trying to buy a car؟ آیا زه کوشش کوم چې یو موټر واخلم؟ am I trying to buy a car؟ آیا زه کوشش کوم چې یو موټر واخلم؟ am I trying to buy a car؟ آیا زه کوشش کوم چې یو موټر واخلم؟ am I trying to move outside the country؟ آیا زه کوشش کوم چې د ملک نه بهر لاړ شم؟ am I trying to move outside the country؟ آیا زه کوشش کوم چې د ملک نه بهر لاړ شم؟ اوس دا څه کلاسز چې نن ما وکړل، اوس به تاسو د دې پریکټس کوئ. د دې پریکټس به تاسو چېرته کوئ؟ د دې پریکټس به تاسو زموږ د وټساپ په ګروپ کې کوئ. هلته به تاسو پریکټس کوئ او هلته کې به زه ستاسو پریکټس باقاعده چیک کوم. کم ځای کې چې هم تاسو مسټیک کوئ، ستاسو نه کم ځای کې هم غلطي کیږي، هغه به درته زه مینشن کوم، هغه به درته زه بیا درښایم چې دا ځای کې تاسو غلطي کړې ده او دا غلطي به تاسو بیا نه کوئ. سو دا زمونږ و نننی کلاس. انشاءاللہ په بل کلاس کې به ملاقات کیږي. الله فامان.